قدرمنو سلامونه مې واخلې څنګه چې تاسو ته پته 8 مارچ دی د 8 مارچ په حواله باندې ریډیو پاکستان کې ډېر ښکلی پروګرام د زنانو دپاره ارګنایز شو دلته راسره دوه ډېرې تکړه پیغلې ولاړې دي هغې ته اول ستړي مه شو السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم تاسو وعلیکم السلام نن چې دا کوم پروګرام وشو د زنانو په حواله باندې داسې پروګرامونه کول پکار دي که نه جی بالکل داسې پروګرامونه پکار دي ځکه چې دې کې اویرنس راځي او موږ سره په دې پروګرام کې ډېر سړي هم داسې وو چې هغه سړي په داسې پروګرام کې نو کله چې سړي د ښځو سات نه ورکوي نو هغه کامیابي ناممکنه ده نو دې سره اویرنس راځي او کم فیمیل چې کم دلته وو هغې ته خپل کانفیډنس نور هم ډیولپ شي نو داسې پروګرامونه بالکل کول پکار دي صحیح تاسو ما دا وایي چې په نن سبا وخت کې د سوشل میډیا دور دی زنانه چې کوم دی اکثر په کورونو کې خپلې ویډیوګانې جوړوي یا په یوټیوب باندې هم کار کوي نو دی پروموټ کول پکار دي که نه چې کوم هغه کانټینټ پورې ډیپینډ کوي چې کوم ښه کانټینټ ورکوي هغه بالکل پروموټ کول پکار دي ځکه چې هغه خپل ډیلی لایف چې دا کم کانټینټ داسې چې هغې سره زموږ نوی جنریشن خرابېږي د هغو مایند سیټ هغې سره خرابېږي نو بیا هغه نه دي پروموټ کول پکار که فیمیل دی که میل دی صحیح د په معاشره کې د ترقۍ دپاره زنانو څومره کردار دی زنانو چې څومره میل کردار دی هغه عمره فیمیل هم دی 50-50% ځکه چې که میل فیمیل نه سپورټ کوي نو هغه څه نشي کولی او که فیمیل میل نه سپورټ کوي نو هغه څه نشي کولی دواړه یو بل سپورټ کې ډېر امپورټنټ تاسو ما دا ووایي چې یاره مور او پلار له په خپلو بچو باندې اعتبار څومره پکار دی دا خو یو لوی ټاپک دی ځکه چې زه دا نه یم چې اعتبار کول پکار دی یا نه کول پکار دی د مور او پلار د خپل بچو سره ریلیشنشپ څنګه دی هغوی دونه کانفیډنس خپل بچو له ورکړي چې هغوی کومه خبرې چې کلیر مور او پلار ته وایي داسې نه چې اکثر داسې وشي چې د یاره نه یو ماشوم خپل مور یا پلار سره خبره نه شیر کوي او د هغې ډېر بعد کې نقصانات دي نو زه وایم چې دا یو داسې د مور او پلار ریلیشنشپ بچو سره داسې پکار دی چې هغې کې کانفیډنس وي خپل څه خبرې چې ډایرکټ خپل مور پلار ته ویلی شي نو هغه ډېر اهم دی او د هغې کوم پرسنالټي چې ډیولپ کیږي هغه کې په ډېر اهم کردار وي صحیح ستاسو په خیال ماشومان له په کوم عمر کې موبایل ورکول پکار دي ماشومان له په کم عمر کې تر څو چې هغو ته د هغې ضرورت نه راغلی هغه واړه ماشومان گیمز او دا شیزونه د دې نور هم ډېرې طریقې دي نور ډېر آوټ ډور گیمز دي هغه دې پې کوي تر څو چې هغو ته د هغې ضرورت نه راغلی نو هغه ترې پورې خو بالکل نه ډېره مهرباني خوشحاله راته اوسئ قدرمنو د دې ښکلې خبرې تاسو واورېدې چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ د لوی الله په امان